له ډنمارک څخه د افغان غږ د رادیو تلویزیون ګرانو او زړه ته رانږدې اوریدونکو او لیدونکو سلام و درناوی وړاندې کوم. سلام شنونده ها و بیننده های بجان برابر رادیو تلویزیون صدای افغان از دنمارک. هر جایی که باشین خوش و صحتمند و سلامت باشین با خانواده های گرامیتان. خپل کورنۍ بچیانو ورونو خویندو سره نیکمرغه اوسئ. د مور و پلار پوښتنه هیره نه کړئ. قدرمن دوستانو، نن د خپرونې د یادښت برخه ده. د یادښت د برخې ډیر عمده مطلب په لنډیز زه دلته وایم، خو مخکې له هغې چې زه د خپرونې یادښت ولولم یا دلته تاسو ته وړاندې کړم، موږ ته دوه پوښتنې راغلي دي. یوه د لرغوني آریانا کې د اوستا او د هخامنشیانو په باب راغلی ده چې په لرغوني آریانا کې په هغه وخت کې چې په بامي بلخ کې دغه اوسني افغانان اوسېدل، آیا دغه اوستا کتاب چې یو مقدس کتاب ده او دا په زردشت باندې راغلی او یا لیکل شوی ده په اوستایي ژبه، دغه هخامنشیان چې د اوسني ایران یا فارس له دغو سیمو نه راغلل تر بلخ و تر د افغانستان دغه شمالي برخې او دا ټولې تر خپل ولکې لاندې راوستلې. دغه هخامنشیان د دې اوستا نه مخکې اوسېدل که وروسته؟ دا پوښتنه خو زه اجالتا همدا اوس نشم کولی ځواب کړم، ځکه دا یوه تاریخي پوښتنه ده او دې دپاره موږ په خپرونه کې هڅه کوو چې تاریخ پوه او تاریخ ښکونکی جناب شهسوار سنګروال نیازی له لندن نه د ټلیفون په کرښه را پیدا کړو. زه هیله لرم فیضې جانه دا تلاشم د اوس او دا هڅه وکړي چې که سنګروال صاحب مو پیدا کړ دا پوښتنه به ورسره مطرح کړو. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي ځینو ګرانو محصلانو دا پوښتنه کړې ده. خو زه دومره باید عرض وکړم چې هخامنشیان د اوستا نه څه د پاسه 500 کاله وروسته راغلي دي. یعنې په دغه موده کې چې زه عرض کوم، هخامنشیان په د اوسني ایران یا فارس یا هماغه وخت کې چې په هر نامه یادېدل د یو ملت یا د یو دولت یا د یو د وګړو د یو تجمع په شکل هخامنشیان نه و رامنځته شوي او اوستا لیکل شوي والته. یا په بله وینا زه تاسو ته ووایم چې تقریبا 1700 کاله مخکې له هغې نه دا اوستا لیکل شوې وه، دلته موجوده وه، خو د دې دپاره دقیقه څېړنه پکار ده او دا څېړنه زه همدغه شیبه نشم کولی. په راتلونکې خپرونه کې کیدلی شي چې موږ په دې باب تاسو ته معلومات درکړو. اما همدغه یوه خبره ډېره دقیق خبره ده چې هخامنشیان د اوستا نه وروسته اوسېدل، هغه 500 کاله وروسته. نو فکر وکړئ چې کله چې موږ ځو وړاندې نو هغه وخت اوستا کې چې ویلونی څوک او دانشمندانو پوهانو چې لوستلې ده په هغې کې هیڅ ذکر د هخامنشیانو نه ده شوی او د اوسني ایران یا د هماغه وخت د فارس یا بل هر نوم چې درلود اصلا د دې ذکر نه ده شوی. بنان موږ به د هخامنشیانو په باب او د هغې جملې د ستر کوروش یا کوروش کبیر په باب هم ځینې څرګندونې ولرو په راتلونکې خپرونه کې. خو مهمه خبره ده حتی د کوروش په باب ځینې پوښتنې مطرح دي. د ده د قبر چې د ایران د مرغاب په دشته کې آباد ده، ډېر پوهان او عالمان په خپله د ایران پوهان اسناد موجود دي چې داسې لاسوندونه وایي چې دا د دې قبر نه ده، دا د سلیمان د مور قبر ده. په ځینو لاسوندونو کې راغلي سلیمان مور، اوس دا معلوم نه ده چې کوم سلیمان، حضرت سلیمان که څوک. خو خیر دا فرضیات دي او
موږ نشو کولای اوس اجالتا د پوښتنې ته ځواب ورکړو. قدرمنو دوستانو چې د کابل پوهنتون د ادبیات پوهنځي نه دا پوښتنه کړې ده، انشاءالله چې په همدا نن خپرونه کې خو به راډیوي خپرونه کې به موږ له ښاغلي شهسوار سنګروال نیازي نه هیله وکړو چې دې پوښتنې ته ځواب راکړي، او په بله خپرونه کې به موږ هم سنګروال صاحب هم نور دوستان له ځان سره ولرو، په خپله به هم ورته یو چمتووالی ولرو چې دې پوښتنې ته ځواب ورکړو. ډیره مننه، دغه شان موږ سره کومک وکړئ. زموږ خپرونه د دې په ځای چې دولتونو ته ښه ووایي یا بد ووایي، دا اوسني نه پوهېږم طالبان ته ښه ووایو، نه پوهېږم پخواني جمهوریت ته ښه ووایي یا بد ووایو، نه، موږ راځئ چې د خپل هویت پسې وګرځو، موږ په خپل تاریخ پسې وګرځو، موږ په دې پسې وګرځو چې دغه ملت چې همدا اوس هلته په افغانستان کې شته ده، دا ډېر یو تاریخي شتون لري. په هر حال راغلو قدرمن دوستانو د اونۍ یادښت ته. د اونۍ یادښت تاسو پوهېږئ چې نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي یا خشونت د منع نړیواله ورځ ده. روز منع خشونت علیه زنان. روز منع خشونت علیه زنان به این معنا که در تمام جامعه مثلا مطرح است، در تمام جهان و در کره ارض خشونت علیه زنان مطرح است. خشونت علیه خانم، خشونت علیه دختر خود، خشونت علیه خواهر خود و خشونت علیه مادر خود و او را باعث یک جنس دیگر دانستن. یعنی دغه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی خلکو په د دولتونو پورې تړي چې د دولت ته نصیحتونه کوي. د دولت هغې زه وایم تاوتریخوالی په کور کې ده د ښځو په وړاندې. هغه میړه چې 2 لکه روپۍ د خپلې ښځې په واده کې مصرفوي، کمره د ټلویزیون هم راغواړي، خلکو ته ډوډۍ هم ورکوي، سبا ته هم دا خپله ښځه وهي، دا خپله لور وهي، دا خپله خور تهدیدوي، حتی مور ته وایي چې څنګه کالي دې اغوستي، داسې وکړه هغسې وکړه، که نه چېرته لاړه شه چېرته مه ځه، او حتی د خبرو اجازه نه ورکوي. همداسې ده که نه؟ تو خدای قدرمن دوستانو، یعنی په اکثره کورنیو کې د افغانانو همداسې ده. موږ نه وایو چې په کوم ولایت کې، د افغانستان په ټولو ولایاتو کې ښځه 2مه درجه حسابېږي، او دا له پخوا نه ده، دا اوسنۍ خبره نه ده. تاوتریخوالی، خشونت د ښځو په مقابل کې دا دننه په کور کې ده. حالا ببینید شنونده و بیننده عزیز و گرامی، تو را خدا روز 8 مارچ مثلا ما تجلیل میکنیم یا روز مادر که میبینی صاحب کلش مرداش اشته، 1 نفر زنم نیست. حالا 1 نفر به خانم خود نمیارم اونجا، 1 نفر یو څوک مونیل ده چې د ښځو په ورځ چې ښځې ورځ تجلیلوي، د ښځو حقوق تجلیلوي. هلته ګوره ټول نارینه دي صاحب، دا ما غوندې شیخ بروتان هلته ولاړ دي صاحب بیانیې ورکوي، لاندې چې ګورې مېلمانه ټول نارینه دي، او یا که کوم خویندې هم ناست دي، یا د ده مېرمنه پکې نشته، د ده خور پکې نشته، د ده مور پکې نشته، د ده لور نشته. موږ مسلمانان یو شکر او خپل ځان ته افغاني کلتور و فرهنګ لرو. ما با حفظ ارشادات مقدس دین اسلام، با حفظ کلتور افغانی، ما میتونیم که در جامعه حقوق را برای زن قائل شویم و هم در خانواده. چرا باید ما از لطوکوب قرار استفاده کنیم در خانه؟ چرا؟ ولی اوس موږ باید د خپلې ښځې ته ووایو چې ته مه غږېږه. ما خپله دا کار کړی، ما خپله دا کار کړی. زما چې مکتب و فاکولته ویلې ده دا کار مې کړی. زه چې ژورنالیست وم، ما د خپلې مېرمنې ته ویل چې مه غږېږه، ځکه هلته مې پلار ده، هلته مې مور ده. په داسې حال کې چې کیدای شي هغه زما مېرمنه سمه خبره وکړي، د اقتصاد په باب، د کورنۍ د اتحاد په باب، د بچیانو د سالم روزنی و پالنی. امیزن خانم خودم، من خودم می انتقاد سر خود میکنم، باعث یک روشن فکر اینمی کمبود ما خودم هم داشتیم. البته نه اونطوره که از حد تجاوز بکنه. خب به حساب عادتهای مردانی ما برای زن هم گفتیم که گپ نزن به خاطر از یکی یا مادرم ششته یا پدرم، در حالی که اینمی زن حق داره ابراز نظر بکنن، اینمی زن حق داره که در رابطه با تربیه فرزندان، در رابطه با اقتصاد خانواده و در رابطه با چگونگی سرنوشت
اطفال و اولاد ما که جوان شده، عروسی های نامزدی های از اینا، عروسی های از اینا، دیدی په باب ښځې نه هیڅوک پوښتنه نه کوي. د خدای په لیاز تاسو یو وارې وګورئ او قدرمنو اورېدونکو، همدا اوس دننه په افغانستان کې هغه څوک چې فاکولټې وي دي، هغه څوک چې ملایان دي، هغه څوک چې پخواني حزبونه کې ول، جمهوریتونو کې ول، دا خپل لور هیڅ پوښتنه نه کوي په 10 کلنۍ 12 کلنۍ دا وادهیي خلکو ته ولور پې اخلي. د خشونت خو یوازې وهل نه دي، خشونت خو دا ده چې ته خپل لور نه پوښتنه نه کوي، یو چا ته یې ورکوي چې هغه یا ړوند ده یا کونډ ده یا شل ده او یا هم له دې نه عمر زیات ده، خو د دې په خاطر چې ته وکولی شي پیسې ترلاسه کړي دا لور خرڅوي، دغه د خشونت. ښه اوس چې ته دغه ډول خشونت ترسره کوې، د دې اولاد په ژوند د فکر کړی چې دا به راتلونکي څنګه وي؟ د دې خور په سرنوشت یې فکر کړی؟ ببین بیننده عزیز، خشونت از اینجا شروع میشه. خشونت در داخل خانواده